سلامونه درنو لیدونکو په دې هیله چې ټول به روغ جوړه د صحت په جامه به سنبال یاست. کپتان جنو ته مانځې ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. درنو لیدونکو نن را سره په خپرونه کې د سکایپ له لارې هغه ځوان اتل میلمه دی چې څه موده وړاندې د افغانستان لپاره په 15 هېوادونو په قطار کې لومړی مقام او د سرو زرو مډال په خپل نوم کړ. د کیوکیشن کراټې ځوان لوبغاړی نصیب الله اتل را سره میلمه دی. اتل صاحب ستړی مه شې، په خیر راغلې خپرونې ته او ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. مننه کور ودان، زه هم په خپلوار سره د سکیپ د لارې ټولو هیوادوالو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم او د دغې خپلې بریا مبارکي ورته هم وایم. ډېره مننه، تاسو ته دې مبارک وي او ټولو هیوادوالو ته مبارک وي. که په لومړیو کې راته دا ووایه چې دغه بریا تاسې خپله کړه، څه احساس مو درلوده؟ حالا ما ښه احساس کوه، ځکه د دغې احساس دپاره ما کلونه زحمت ایستلی و او زما همدا هدف و چې نړیوالو لوبو کې دغه اروپایي او ورلډ کپ دغه رقم ته لوبو کې زه دغه رقم ته لاسته راوړنه وکړم او هغې ته زه دې ورځ باندې ورسېدلم. بس الله دې په نورو لوبو کې هم او د افغانستان په نمایندګۍ باندې په لومړي مقام او داسې ستر ویاړونه در نصیب کړي. که د لوبو په اړه راته ووایې، کومه لوبه یا کوم لوبغاړي لوبه درته ډېره سخته تمامه شوه چې هغه تاسې بریا پکې خپله کړې وي؟ بالکل چې دا لوبې سختې وي، اروپایي چمپینشپ و، ځکه د ټولو اروپا او د ټولو 25 هیوادونو پکې اشتراک کړی و او دغې لوبو ته دغې مسابقو ته هغه لوبغاړي راځي کوم چې په خپل هیواد کې چمپیونان پاتې شوي او قهرمانان او اتلولي لاسته راوړي. نو کمزوری لوبغاړی دا رقم ته لوبو ته اشتراک نه کوي، نوملیکنه ورته نه کوي او زما چې سخت حریف و هغه د بلغار هیواد و چې په سیمه فاینل کې ما سره مخ شوی و. او دغه بلغار هیواد د حریف دی په څو راوند کې مات که چې راوندونه خو به کېږي؟ بلغار حریف سره ما لومړی راوند مسابقه وکړه، هغه کې هم 2 نمرې زما وي، 2 مساوي وي او په دویم راوند کې بیا 3 نمرې زما وي، یوه د هغه وه، څلورمه نمره هم زما مین ریفري حساب کړه. نو په دې ډول ما دویم راوند کې هغه ته ماتې ورکړه. یو ویډیو ما ستاسې وکتله، فکر کوم همدغه بلغار هیواد لوبغاړی به و چې تاسې ورته لغته تاو کړه شاته په دغه ځای مو دغه بیا څنګه یې خوږول کوي که نه تاسې ورسره عادت یې؟ ولا خوږول کوي او د ځان دفاع هم دا مهمه ده او د بل وهل هم مهم دي، ځکه موږ چې میدان ته کوزیږو موږ لاس ته کم بانداش یا کم فیټ نه اچوو، نه خپو ته نه لاس ته، نو بس په خلاص لاس سره وهل کوو، حتما چې ولګېږي نو خوږول خو به کوي. او ستاسې هغه دردونه چې یا ټپونه چې تاسې خوږ شوي هغه لا اوس هم درد کوي؟ ولا درد کوي، زه خپله دغې لوبو کې لږ ژوبل شوی یم، د لاس ګوتې مې چپ لاس ته دغه شوي دي او یو طرف ته پښتۍ مې لږ ضربه خوړلې ده، خو انشاءالله چې ښه کېږي، ځکه خوشحاله یم په دغې دردونو باندې، کوم بله لاره کې نه یم خوږ شوي، په ښه لاره په خپل ورزش کې خوږ شوي، د هېواد لپاره خوږ شوي او دا ډېر ډېر ژر به روغ شي. د هېواد لپاره به ځان نور دردونه نورې سختې هم تېروو، دا خو وړې خبرې دي. انشاءالله. اتل صاحب تاسې له افغانانو څخه ګیله هم کړې وه او پر ځای هم وه چې تېره لوبه یا دغسې لمانځغونډې یا چاونه لمانځله، که دا د بل هېواد وی ستاسې په خبره نو ډېر جشنونه به شوي وی، نو هغه ګیلې څه نتیجه ورکړله او که نه دغه بریا چې تاسې خپله کړه دا هم په خپل ځای باندې پټه پاتې شوله؟ ما ګیله په دې ډول نه ده کړې چې والا ما دې څوک سپورټ کړي، ما دې څوک دغه کړي، ما دې څوک حمایت کړي، ځکه دا ورزش چې دی دا زما مینه ده او په خپل شوق سره زه دا کوم او په دغې لاره کې په مینه کې او په خپل شوق کې عشق کې هر رقم ته سختې راځي، سړی پکې خوږېږي، سړی پکې سخت حالاتو کې یوازې پاتې کېږي او زه د میډیا لپاره لوبه نه کوم چې والا ما دې میډیا کې خلک مخکې کړي، زه چا نه دغه وکړم، زه د خپل هېواد لپاره لوبه کوم، د هېواد د بیرغ لپاره، د هېوادوالو دپاره او د دې لپاره زه نورې سختو ته هم اماده یم او نورې سختې تېرې کړې مې هم دي او راتلونکي کې هم ورته پلان لرم چې د هېوادوالو دغې هېواد لپاره به ځان سختې تېرې کړم انشاءالله. که د راتلونکو لوبو او پلانونو په اړه لیدونکو ته ووایه چې په راتلونکي کې څه لوبې لرئ او څه پلان ورته لرئ، څه وخت به لوبې؟ زه لوبې لرم، په راروانه اکتوبر میاشت کې هم په لندن هېواد کې لوبې کېږي، خو هغه کې زه اشتراک نشم کولی ځکه زما وضعیت اوس ښه نه دی، دردونه مې دي او بدن مې لږ ژوبل شوی دی، نشم کولی چې اشتراک وکړم. په 2025 کې په نوي کال کې زه همدا رقم ته اروپایي او اسیایي لوبې لرم او غټ هدف مې چې دی په 2025 کې به د جاپان هېواد ورلډ کپ انشاءالله. انشاءالله بریا به خپله دغه نیټې په اړه که ووایې نو انشاءالله ټول لیدونکي به خبر شي او ستاسې که لوبې در تګ نه وي کوم چې بهر هېوادونو کې اوسېږي نو انشاءالله د میډیا له لارې یا د
کوم چینل له لارې چې خپرېږي نه انشاءالله ګوري به نیټې 2025 کې د مای په میاشت کې زه په بل بیا په سویس کې خپل تریمیستر کپ کېږي چې هر کال یې زه پکې اشتراک کوم چې 2 ځلې پکې ما یو ځل اول مقام اخیستی یو ځل کې دویم مقام اخیستی هغه په شپږمه میاشت کې کېږي او ورلډ کپ چې دی هغه هم په نومبر په میاشت کې کېږي په جاپان هیواد کې انشاءالله د هیواد لپاره بیا بریا راوړي نو که په وروستیو کې مو څه پیغام لیدونکو ته یا کورنۍ ته یا هغه ملګري ته یا هغه لوبغاړو ته چې په بهر کې اوسېږي یا په داخل د افغانستان کې اوسېږي او دغه کوکیشن کراټې کوي هغوی ته څه پیغام لري زما یوازې همدا پیغام دی ټولو ځوانانو ته ټولو لوبغاړو ته چې خپل وخت مه ضایع کوئ او د خپل وخت نه استفاده وکړئ ځکه موږ الحمدلله افغانان یو د افغانیت سره اسلامي قوت او اسلامي جذبه هم لرو که چیرته په دغې باندې کار وشي او د دغه خپل وخت نه استفاده وکړو او وخت فضول استعمال نه کړو نو لرې نه ده چې موږ دې نړۍ ته ځان ور وپېژنو موږ کولی شو ټولې نړۍ ته ځان ور وپېژنو په خپله خوارۍ او په خپل زحمت باندې نو دوی دې هم خپل وخت استعمال کړي او خپل وخت نه دې مثبته ګټه واخلي تر څو دغه رقم ته په نړیوالو لوبو کې او په غټو غټو سطحو باندې په ښه نوم باندې یاد شي انشاءالله ستاسې خبرې به اوري او عمل به پرې کوي او هماغسې به مخته ځي ډېره زیاته مننه اتل صاحب چې موږ ته مو خپل وخت راکړه او خپرونې ته راغلی مننه کور ودانه رخکې راشي ډېره مننه درنو لیدونکو له تاسې هم نړۍ مننه چې تر پایه ملتیا وکړه دا نصیب الله اتل چې له سکایپ له لارې له موږ سره وصل شوی او د خپلو لوبو په اړه او راتلونکو لوبو په اړه تاسو ته معلومات درکړ تر بیا ښې چارې الله مو مل شه